جتمندلا ورکوي نو دا ستاسو په حق کې زیاته بهتره ده. ستاسو ډېری بدای په دې طریقه ختميږي او تاسو چې سکوي الله دا غینا په هر حال کې خبر دی. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. اے نبی صلی الله علیه وسلم خلق ته د هدایت ورکولو ذمہواری پتا نه ده. هدایت خو چې الله چاته غواړي هغه له ورکوي او د خیر په لار کې چې سمال تاسو خرج کوئ هغه تاسو د پاره بهتر دی. اخر تاسو خو هم د دې د پاره خرج کوئ چې د الله رضا درته حاصل شي. نسمال چې تاسو د الله په لار کې خرج کوئ داغه پوره بدله با تاسو لا درکړي شي او تاسو حق با هیڅ کله نه وحالي کیږي. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. خاص طور د امداد لایق هغه غریبان خلک دي چې د الله په کار کې داسې خط دي چې د خپل روزي ګټلو د پاره پزمکه کې منډه تړل نشي وهاله. داغوی دا سنغختلو په وجا نا خبر سړی پاغوی دا ګمان کوي چې هغوی غني خوشاله دي. تاسو داغوی د مخونونه داغوی اصلي حالت معلومه ولې شي لیکن هغوی داسې خلک نه دي چې دا غختلو د پاره په خلکو پورین خلی. داغوی سره په امداد کولو کې چې سمال تاسو خرج کړئ هغه به د الله نه پټ نه پاتې کیږي. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کم خلق چې خپل مال د شپې او د ورځې او په پټه او په ښکارا خرج کوي داغه بدلا داغوی د خپل رب سره ده او داغوی د پاره د یری او د غم څه خطر نشته. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. او کم خلق چې سود خوري داغوی حال د هغه سړي په شانت وي چې شیطان پلاس ورولو سره لیونی کړی وي او په هغه باندې د داسې حال راتللو وجہ دا چې هغه وایي چې تجارت خو هم د سود په شان یو سیز دی. حال دا چې الله تجارت حلال کړی دی او سودی حرام کړی دی. نو چاته چې د خپل رب د طرف نه دا نصیحت ورورسي او د بیا د پاره د سود خوراک نه منشي نو سچي هغه مخکې خړل دي هغه خړل دي داغه معاملہ الله ته حواله ده او چاچی د دې حکم نه ورستو بیا داسې کار وکړو نو هغه دوزخی دی هغه به حالت همیشه دی. يمحق الله الربا ويربي الصدقات
والله لا يحب كل كفار أثيم. الله سود ختموي او صدقه زیاتوي او الله هر ناشکرا بدعمل انسان نفقوي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. او کم خلق چې ایمان راوړي او نیک عمل وکړي او منځ قائم کړي او زکات ورکړي داوی بدلا بشکا داوی د خپل رب سره ده او داوی د پاره د هیڅ یری او د هیڅ غم موقع نشتا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. اے هغه کسانو چې ایمان راوړې دي د الله نه ویریږي او کم سچي ستاسو په خلکو باندې پاتې دي هغه پرېګ دی کو واقعي تاسو ایمان راوړې وي. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. خو کو داسې مو ونکړل نو خبر شئ چې د الله او داغه د رسول د طرف نستاسو خلاف د جنگ اعلان دی. اوس هم کو تاسو توبه کړه او سود مو پرې خو دو نو د خپل اصلي سرمایه تاسو حقدار یې. م تاسو ظلم کوئ او نه دی په تاسو ظلم وشي. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. کستاسو د قرضداري لاس تنگوي نو د لاس فراخه کېدو پوری ورته انتظار وکړئ او کو صدقه کړئ نو دا ستاسو د پاره زیاته بهتره ده که تاسو پوهیږئ. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. د هغه ورځې د رسوایی او مصیبت نه ځان وساتئ چې په هغه کې با تاسو الله ته واپس کېږئ. هلته به هر سړی ته د خپل ګټلې شوی نیکي یا بدای بدلا پوره میلاویږي او پچا به ظلم هرگز نه کیږي. أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها
وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي کله چې تاسو په خپل کې د یوې خاصې نیټې پورې د قرض لین دین کوي نو هغه لیکي یو لیکوال دی په انصاف سره تاسو په منځ کې لیکل وکړي چاله چې الله د لیکلو لوستلو قابلیت ورکړي وي هغه له پکار دی چې د لیکلو نه انکار نه کوي هغه د لیکل کوي او هغه سړی دی ورته بیان کوي چې پچا باندې حق راځي یعنی قرضدار او هغه له پکار دی چې د خپل رب الله نه ویریږي چې څه معاملې شوي وي پاغي کې دی هیڅ کمې زیاتې نه راولي لیکن که قرضدار په خپل ناپوهه یا ضعیف وي یا منشي ته سم خبره نشي کولای نو داغه واقدار دی ورته په انصاف سره بیان وکړي بیا د خپل سړو مسلمانانو نه دوه تن سړي پاغه گواهان کړي او کو دوه تن سړي نوي نو یو سړی او دوه خځې دی وي چې کو د یوې خزینه هیر شي نو هغه بل خزه به ورته یاد کړي دا گواهان د داسې خلکو نه پکار دي چې دا غوي گواهی ستاسو په منځ کې مقبول وي گواهانو ته چې کله د گواه جوړېدلو د پاره ویل شي نو هغه له پکار دي چې د گواهی نه انکار ونکړي کوم معاملہ وړوي او کلویا د خاص نیټه سره داغه په لیکلو کې سستی مکوي د الله په نس دا طریقه ستاسو د پاره ډېره د انصاف طریقه ده په دې سره په شهادت کولو کې زیاته اسانتیا وي او په شک شوبې کې د پریوتلو امکان ډېر کم وي او کم تجارتی لین دین چې تاسو لاس په لاس په خپلو کې کوي که هغه اون لیکل شي نو هیڅ ګناه نه ده خو د تجارتی معاملو کولو په وخت کې گواهان نسای لیکون کی او گواله دی تکلیف نه ورکړي کیږي کدا سیمو وکړل نو ګناه وکوي د الله د غضب نه ځان ساتي هغه تاسو له د عمل د صحیح طریقې تعلیم درکوي او هغه ته د هر سیس علم دی. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. کچری تاسو په سفر کیای او د لیکلو د پاره درتا لیکون کې میلاو نشي نو خپل معاملہ د سیس په غاڼه نیولو روانه کړئ که پتا سو کې یو تن په بل باندې اعتبار وکړي او غاڼه وانخلی او داغ سره د لین دین سم معاملہ وکړي نو پچا چې اعتبار شوی وي هغه له پکار دی چې امانت ادا کړي او د خپل رب نه ویریږي او گواهی هچری مپټوي څوک چې گواهی پټوي داغه زړه په ګناه کې ککړ دی او الله تاسو د عملونو نه خبر نه دی. لله ما في السماوات وما في الأرض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. په اسمانونو او پزمکه کې چې هر څه دي هغه ټول د الله دی. تاسو کې د خپل زړه خبرې ښکارا کړئ او کو پټي وساتئ الله به په هر حال کې داغه حساب تاسو سره کوي. بیا داغه اختیار دی چې څوک معاف کول غواړي معاف به کړي او چې چاله سزا ورکول غواړي هغه له سزا ورکړي. هغه په هر څه باندې قادر دی. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. رسول صلی الله علیه وسلم په هغه حکمونه باندې ایمان راوړی دی کوم چې د خپل رب د طرفنا په هغه باندې نازل کړي شوی دی او کوم خلکو چې دا رسول منل دي هغه هم دا حکمونه د زړونو منل دي دوی ټول الله داغه فرښتې او داغه کتابونه او داغه رسولان مني او ټول دا وایي چې مونږه د الله رسولان د یو بل نه جدا کوو مونږه حکم واوریدو او قبول مکړو اے زمونږ ربا مونږ ستانه د خطاګانو بخنه غواړو او هم تا ته واپس ترځو. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله تعالی په هیڅ باندې داغه د وسنل زیات د ذمہواری بوج نه اچوي. هر چا چې سنې کی کړی دا داغه ثواب هم داغه دی او چا چې بدی کړی دا داغه سزا هم پاغه ده. اے مومنانو تاسو په دې طریقه دعا غواړئ اے زمونږ ربا که زمونږ نه په هرا یا په خطا سره سو ګناه وشي نو پاغه مونږه منیسا اے ربا په مونږه هغه بار ما چوا کم چې تا زمونږ نه په مخکینی خلکو باندې اچولې وو پروردګارا چې د کم بوج د وړلو طاقت په مونږ کې نشته هغه په مونږه مګدا زمونږ سره نرمي وکړه مونږه معاف کړه په مونږه رحم وکړه ته زمونږ مولای د کافرانو په مقابله کې زمونږه امداد وکړه جتمندلا ورکوي نو دا ستاسو په حق کې زیاته بهتره ده ستاسو ډېری بدای په دې طریقه ختميږي او تاسو چې سکوي الله دا غینا په هر حال کې خبر دی. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. اے نبی صلی الله علیه وسلم خلق ته د هدایت ورکولو ذمہواری پتا نه ده. هدایت خو چې الله چاته غواړي هغه له ورکوي او د خیر په لار کې چې سمال تاسو خرج کوئ هغه تاسو د پاره بهتر دی. اخر تاسو خو هم د دې د پاره خرج کوئ چې د الله رضا درته حاصل شي. نسمال چې تاسو د الله په لار کې خرج کوئ داغه پوره بدله با تاسو لا درکړي شي او تاسو حق با هیڅ کله نه وهلي کیږي. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. خاص طور د امداد لایق هغه غریبان خلک دي چې د الله په کار کې داسې خط دي چې د خپل روزي ګټلو د پاره پزمکه کې منډه تړل نشي وهاله
داغوی دا سنغختلو په وجا نا خبر سره پاغوی دا ګمان کوي چې هغوی غني خوشاله دي تاسو داغوی د مخونونه داغوی اصلي حالت معلومه ولې شي لیکن هغوی داسې خلک نه دي چې دا غختلو د پاره په خلکو پورین خلی داغوی سره په امداد کول کې چې سمال تاسو خرج کړئ هغه به د الله نه پټ نه پاتې کیږي الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون کم خلق چې خپل مال د شپې او د ورځې او په پټه او په ښکارا خرج کوي داغه بدلا داغوی د خپل رب سره ده او داغوی د پاره د یری او د غم څه خطر نشته الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون او کم خلق چې سود خوري داغوی حال دهغه سړي په شانت وي چې شیطان پلاس ورولو سره لیونه کړی وي او په هغه باندې د داسې حال راتلو وجہ دا چې هغه وایي چې تجارت خو هم د سود په شان یو سیز دی حال دا چې الله تجارت حلال کړي دي او سودی حرام کړي دي نو چاته چې د خپل رب د طرف نه دا نصيحت ورورسي او د بیا د پاره د سود خوراک نه منشي نو سچي هغه مخکې خړل دي هغه خړل دي داغه معاملہ الله ته حواله ده او چاچی د دې حکم نه ورستو بیا داسې کار وکړو نو هغه دوزخی دی هغه به حالت همیشه دی يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم الله سود ختموي او صدقه زیاتوي او الله هر ناشکرا بدعمل انسان نفقوي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون او کم خلق چې ایمان راوړي او نیک عمل وکړي او منځ قائم کړي او زکات ورکړي داوی بدلا بشکا داوی د خپل رب سره ده او داوی د پاره د هیڅ یری او د هیڅ غم موقع نشته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين اے هغه کسانو چې ایمان راوړې دي د الله نه ویریږي او کم سچي تاسو په خلکو باندې پاتې دي هغه پرېګ دی کو واقعي تاسو ایمان راوړې وي فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون خو کداسې مو اونکړل نو خبر شئ چې د الله او داغه د رسول د طرف نستاسو خلاف د جنگ اعلان دی اوس هم کو تاسو توبه کړه او سود مو پرې خو دو نو د خپل اصلي سرمایه تاسو حقدار یې مت تاسو ظلم کوئ او ندی په تاسو ظلم وشي وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون کستاسو د قرضداري لاس
تنگوي نو د لاس فراخه کېدو پوری ورته انتظار وکړي او کو صدقه کړي نو دا ستاسو د پاره زیاته بهتره ده که تاسو پوهیږئ. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. د هغه ورځې د رسوایی او مصیبت نه ځان وساتئ چې په هغه کې با تاسو الله ته واپس کېږئ. هلته به هر سړی ته د خپلې ګټلې شوې نیکۍ یا بدای بدلا پوره میلاویږي او پچا به ظلم هرگز نه کیږي. أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي کله چې تاسو په خپل کې د یوې خاصې نیټې پورې د قرض لین دین کوي نو هغه لیکي یو لیکوال دی په انصاف سره تاسو په منځ کې لیکل وکړي چاله چې الله د لیکلو لوستلو قابلیت ورکړي وي هغه له پکار دی چې د لیکلو نه انکار نه کوي هغه د لیکل کوي او هغه سړی دی ورته بیان کوي چې پچا باندې حق راځي یعنی قرضدار او هغه له پکار دی چې د خپل رب الله نه ویریږي چې څه معاملې شوي وي پاغي کې دی هیڅ کمې زیاتې نه راولي لیکن که قرضدار په خپل ناپوهه یا ضعیف وي یا منشي ته سم خبره نشي کولای نو داغو واقدار دی ورته په انصاف سره بیان وکړي بیا د خپل سړو مسلمانانو نه دوه تن سړي پاغه گواهان کړي او کو دوه تن سړي نوي نو یو سړی او دوه خځې دی وي چې کو د یوې خزینه هیر شي نو هغه بل خزه به ورته یاد کړي دا گواهان د داسې خلکو نه پکار دي چې دا غوي گواهی ستاسو په منځ کې مقبول وي گواهانو ته چې کله د گواه جوړېدلو د پاره ویل شي نو هغه له پکار دي چې د گواهی نه انکار ونکړي کوم معاملہ وړوي او کلویا د خاص نیټه سره داغه په لیکلو کې سستی مکوي د الله په نس دا طریقه ستاسو د پاره ډېره د انصاف طریقه ده په دې سره په شهادت کولو کې زیاته اسانتیا وي او په شک شوبې کې د پریوتلو امکان ډېر کم وي
او کم تجارتی لین دین چې تاسو لاس په لاس په خپلو کې کوي که هغه اونلی کلی شي نو هیڅ ګناه نه ده خو د تجارتی معاملو کولو په وخت کې گواهان نسای لیکن کی او گواله دی تکلیف نه ورکړي کیږي کدا سیمو وکړل نو ګناه وکوي د الله د غضب نه ځان ساتي هغه تاسو له د عمل د صحیح طریقې تعلیم درکوي او هغه ته د هر سیس علم دی وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ کچری تاسو په سفر کیای او د لیکلو د پاره درتا لیکون کې میلاو نشي نو خپل معاملہ د سیس په غاڼه نیولو روانه کړئ که پتا سو کې یو تن په بل باندې اعتبار وکړي او غاڼه وانخلی او داغ سره د لین دین سو معاملہ وکړي نو پچا چې اعتبار شوی وي هغه له پکار دی چې امانت ادا کړي او د خپل رب نه ویریږي او گواهی هچری مپټوي څوک چې گواهی پټوي داغ زړه په ګناه کې ککړ دی او الله تاسو د عملونو نه خبر نه دی لله ما في السماوات وما في الأرض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ په اسمانونو او پزمکه کې چې هر څه دي هغه ټول د الله دی تاسو کې د خپل زړه خبرې ښکارا کړئ او کو پټي وساتئ الله به په هر حال کې داغه حساب تاسو سره کوي بیا داغه اختیار دی چې څوک معاف کول غواړي معاف به کړي او چې چاله سزا ورکول غواړي هغه له سزا ورکړي هغه په هر څه باندې قادر دی آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير رسول صلی الله علیه وسلم په هغه حکمونه باندې ایمان راوړی دی کوم چې د خپل رب د طرفنا په هغه باندې نازل کړي شوی دی او کوم خلکو چې دا رسول منل دي هغه هم دا حکمونه د زړونو منل دي دوی ټول الله داغه فرښتې او داغو کتابونه او داغو رسولان مني او ټول داوای چې مونږه د الله رسولان د یو بل نه جدا کوو مونږه حکم واوریدو او قبول وکړو ای زمونږ ربا مونږ ستانه د خطاګانو بخنه غواړو او هم تاته به واپس ترځو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله تعالی په هیڅ باندې داغه د وسنه زیات د ذمہواری بوج نه اچوي هر چا چې سنې کی کړی دا داغه ثواب هم داغه دی او چا چې بدی کړی دا داغه سزا هم پاغه ده اے مومنانو تاسو په دې طریقه دعا غواړئ
اے زمونږ ربا که زمونږ نه په هرا یا په خطا سره سو ګنا وشي نو پاغه مونږه منیسا اے ربا په مونږه هاغه بار ما چوا کم چې تا زمونږ نه په مخکینی خلکو باندې اچولې وو پروردګارا چې د کم بوج د وړلو طاقت په مونږ کې نشته هغه په مونږه مګدا زمونږ سره نرمي وکړه مونږه معاف کړه په مونږه رحم وکړه ته زمونږ مولا اے د کافرانو په مقابله کې زمونږ امداد وکړه جتمندلا ورکوي نو دا ستاسو په حق کې زیاته بهتره ده ستاسو ډېری بدای په دې طریقه ختميږي او تاسو چې سکوي الله دا غینا په هر حال کې خبر دی ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون اے نبی صلی الله علیه وسلم خلق ته د هدایت ورکولو ذمہواری پتا نه ده هدایت خو چې الله چاته غواړي هغه له ورکوي او د خیر په لار کې چې سمال تاسو خرج کوئ هغه تاسو د پاره بهتر دی اخر تاسو خو هم د دې د پاره خرج کوئ چې د الله رضا درته حاصل شي نسمال چې تاسو د الله په لار کې خرج کوئ داغه پوره بدله با تاسو لا درکړي شي او تاسو حق با هیڅ کله نه وحالي کیږي للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم خاص طور د امداد لایق هغه غریبان خلک دي چې د الله په کار کې داسې خط دي چې د خپل روزي ګټلو د پاره پزمکه کې منډه تړل نشي وهاله داغوی دا سنغختلو په وجا نا خبر سره پاغوی دا ګمان کوي چې هغوی غني خوشاله دي تاسو داغوی د مخونونه داغوی اصلي حالت معلومه ولې شي لیکن هغوی داسې خلک نه دي چې دا غختلو د پاره په خلکو پورین خلی داغوی سره په امداد کولو کې چې سمال تاسو خرج کړئ هغه با د الله نه پټ نه پاتې کیږي الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون کم خلک چې خپل مال د شپې او د ورځې او په پټه او په ښکارا خرج کوي داغه بدلا داغوی د خپل رب سره ده او داغوی د پاره د یری او د غم څه خطر نشته الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون او کم خلک چې سود خوري داغوی حال دهغه سړي په شانتوي چې شیطان پلاس ورولو سره لیونه کړی وي او په هغوی باندې د داسې حال راتللو وجہ دا چې هغوی وایي چې تجارت خو هم د سود په شان یو سیز دی
حال دا چې الله تجارت حلال کړي دي او سودی حرام کړي دي نو چاته چې د خپل رب د طرف نه دا نصيحت ورورسي او د بیا د پاره د سود خوراک نه منشي نو سچي هغه مخکې خړل دي هغه خړل دي داغه معاملہ الله ته حواله ده او چاچی د دې حکم نه ورستو بیا داسې کار وکړو نو هغه دوزخی دی هغه به حالت همیشه دی يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم الله سود ختموي او صدقه زیاتوي او الله هر ناشکرا بدعمل انسان نفخوي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون او کم خلق چې ایمان راوړي او نیک عمل وکړي او منځ قائم کړي او زکات ورکړي داوی بدلا بشکا داوی د خپل رب سره ده او داوی د پاره د هیڅ یری او د هیڅ غم موقع نشتا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين اے هغه کسانو چې ایمان راوړې دي د الله نه ویریږي او کم سچي ستاسو په خلکو باندې پاتې دي هغه پرېګ دی کواکې تاسو ایمان راوړې وي فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون خو کداسې مو اونکړل نو خبر شئ چې د الله او داغه د رسول د طرف نستاسو خلاف د جنگ اعلان دی اوس هم کو تاسو توبه کړه او سود مو پرې خو دو نو د خپل اصلي سرمایه تاسو حقدار یې مت تاسو ظلم کوئ او ندی په تاسو ظلم وشي وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون کستاسو د قرضداري لاس تنگوي نو د لاس فراخه کې دو پوری ورته انتظار وکړي او کو صدقه کړي نو دا ستاسو د پاره زیاته بهتره ده که تاسو پوهیږئ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون د هغه ورځې د رسوایی او مصیبت نه ځان وساتئ چې پاغې کې با تاسو الله ته واپس کېږئ هلته به هر سړی ته د خپلې ګټلې شوی نیکۍ یا بدای بدلا پوره میلاویږي او پچا به ظلم هرگز نه کیږي أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا
ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي کله چې تاسو په خپل کې د یوې خاصې نیټې پورې د قرض لین دین کوي نو هغه لیکي یو لیکوال دی په انصاف سره تاسو په منځ کې لیکل وکړي چاله چې الله د لیکلو لوستلو قابلیت ورکړي وي هغه له پکار دی چې د لیکلو نه انکار نه کوي هغه د لیکل کوي او هغه سړی دی ورته بیان کوي چې پچا باندې حق راځي یعنی قرضدار او هغه له پکار دی چې د خپل رب الله نه ویریږي چې څه معاملې شوي وي پاغي کې دی هیڅ کمې زیاتې نه راولي لیکن که قرضدار په خپل ناپوهه یا ضعیف وي یا منشي ته سم خبره نشي کولای نو داغه واقدار دی ورته په انصاف سره بیان وکړي بیا د خپل سړو مسلمانانو نه دوه تن سړي پاغه گواهان کړي او کو دوه تن سړي نوي نو یو سړي او دوه خځې دی وي چې کو د یوې خزینه هیر شي نو هغه بل خزه به ورته یاد کړي دا گواهان د داسې خلکو نه پکار دي چې دا غوي گواهی ستاسو په منځ کې مقبول وي گواهانو ته چې کله د گواه جوړېدلو د پاره ویل شي نو هغه له پکار دي چې د گواهی نه انکار ونکړي کوم معاملہ وړوي او کلویا د خاص نیټه سره داغه په لیکلو کې سستی مکوي د الله په نس دا طریقه ستاسو د پاره ډېره د انصاف طریقه ده په دې سره په شهادت کولو کې زیاته اسانتیا وي او په شک شوبې کې د پریوتلو امکان ډېر کم وي او کم تجارتی لین دین چې تاسو لاس په لاس په خپلو کې کوي که هغه اون لیکل شي نو هیڅ ګناه نه ده خو د تجارتی معاملو کولو په وخت کې گواهان نسای لیکون کی او گواله دی تکلیف نه ورکړي کیږي کدا سیمو وکړل نو ګناه وکوي د الله د غضب نه ځان ساتي هغه تاسو له د عمل د صحیح طریقې تعلیم درکوي او هغه ته د هر سیس علم دی وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. کچری تاسو په سفر کیای او د لیکلو د پاره درتا لیکون کې میلاو نشي نو خپل معاملہ د سیس په غاڼه نیولو روانه کړئ که پتا سو کې یو تن په بل باندې اعتبار وکړي او غاڼه وانخلی او داغ سره د لین دین سو معاملہ وکړي نو پچا چې اعتبار شوی وي هغه له پکار دی چې امانت ادا کړي او د خپل رب نه ویریږي او گواهی هچری مپټوي څوک چې گواهی پټوي داغه زړه په ګناه کې ککړ دی او الله تاسو د عملونو نه خبر نه دی. لله ما في السماوات وما في الأرض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قدير. په اسمانونو او پزمکه کې چې هر څه دي هغه ټول د الله دی. تاسو کې د خپل زړه خبرې ښکارا کړئ او کو پټي وساتئ. الله به په هر حال کې داغه حساب تاسو سره کوي. بیا داغه اختیار دی چې څوک معاف کول غواړي معاف به کړي او چې چاله سزا ورکول غواړي هغه له سزا ورکړي. هغه په هر څه باندې قادر دی. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. رسول صلی الله علیه وسلم په هغه حکمونه باندې ایمان راوړی دی کوم چې د خپل رب د طرفنا په هغه باندې نازل کړي شوی دی او کوم خلکو چې دا رسول منل دي هغه هم دا حکمونه د زړونو منل دي. دوی ټول الله داغه فرښتې او داغو کتابونه او داغو رسولان مني او ټول داوای چې مونږه د الله رسولان د یو بل نه جدا کوو. مونږه حکم واوریدو او قبول وکړو. ای زمونږ ربا مونږ ستانه د خطاګانو بخنه غواړو او هم تا ته به واپس درځو. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله تعالی په هیڅ باندې داغه د وسنه زیات د ذمہواری بوج نه اچوي. هر چا چې سنې کی کړی دا داغه ثواب هم داغه دی او چا چې بدی کړی دا داغه سزا هم پاغه ده. اے مومنانو تاسو په دې طریقه دعا غواړئ. اے زمونږ ربا که زمونږ نه په هرا یا په خطا سره سو ګناه وشي نو پاغه مونږه منیسا. اے ربا په مونږه هغه بار ما چوا کم چې تا زمونږ نه په مخکینی خلکو باندې اچولې وو. پروردګارا چې د کم بوج د وړلو طاقت په مونږ کې نشته هغه په مونږه مګدا زمونږ سره نرمي وکړه مونږه معاف کړه په مونږه رحم وکړه. ته زمونږ مولای د کافرانو په مقابله کې زمونږه امداد وکړه. جتمندلا ورکوي نو دا ستاسو په حق کې زیاته بهتره ده. ستاسو ډېری بدای په دې طریقه ختميږي او تاسو چې سکوي الله دا غینا په هر حال کې خبر دی. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. اے نبی صلی الله علیه وسلم خلق ته د هدایت ورکولو ذمہواری پتا نه ده. هدایت خو چې الله چاته غواړي هغه له ورکوي او د خیر په لار کې چې سمال تاسو خرج کوئ هغه تاسو د پاره بهتر دی. اخر تاسو خو هم د دې د پاره خرج کوئ چې د الله رضا درته حاصل شي. نسمال چې تاسو د الله په لار کې خرج کوئ داغه پوره بدله با تاسو لا درکړي شي او تاسو حق با هیڅ کله نه وهلي کیږي. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض
لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. خاص طور د امداد لایق هغه غریبان خلک دي چې د الله په کار کې داسې خط دي چې د خپل روزي ګټلو د پاره پزمکه کې منډه تړل نشي وهاله. داغوی د سنغختلو په وجه ناخبر سره پاغوی دا ګمان کوي چې هغوی غني خوشاله دي. تاسو داغوی د مخونونه داغوی اصلي حالت معلومولې شي، لیکن هغوی داسې خلک نه دي چې دا غختلو د پاره په خلکو پورین خلی. داغوی سره په امداد کولو کې چې سمال تاسو خرج کړئ هغه به د الله نه پټ نه پاتې کیږي. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کم خلک چې خپل مال د شپې او د ورځې او په پټه او په ښکارا خرج کوي داغه بدلا داغوی د خپل رب سره ده او داغوی د پاره د یری او د غم څه خطر نشته. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. او کم خلک چې سود خوري داغوی حال د هغه سړي په شانت وي چې شیطان پلاس ورولو سره لیونی کړی وي او په هغه باندې د داسې حال راتللو وجه دا چې هغه وایي چې تجارت خو هم د سود په شان یو سیز دی. حال دا چې الله تجارت حلال کړی دی او سودی حرام کړی دی. نو چاته چې د خپل رب د طرف نه دا نصيحت ورورسي او د بیا د پاره د سود خوراک نه منشي نو سچي هغه مخکې خړل دي هغه خړل دي. داغه معاملہ الله ته حواله ده او چاچی د دې حکم نه ورستو بیا داسې کار وکړو نو هغه دوزخی دی، هغه به حالت همیشه دی. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. الله سود ختموي او صدقه زیاتوي او الله هر ناشکرا بدعمل انسان نه خوښوي. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. او کم خلق چې ایمان راوړي او نیک عمل وکړي او منځ قائم کړي او زکات ورکړي داوی بدلا بشکا داوی د خپل رب سره ده او داوی د پاره د هیڅ یری او د هیڅ غم موقع نشته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. اے هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی د الله نه ویریږئ او کم سچي تاسو په خلکو باندې پاتې دی هغه پرېږدئ کو واقعي تاسو ایمان راوړی وي. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله
وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ خو کو داسې مو اونکړل نو خبر شئ چې د الله او داغه د رسول د طرف نه ستاسو خلاف د جنگ اعلان دی اوس هم کو تاسو توبه کړه او سود مو پرې خو دو نو د خپل اصلي سرمایه تاسو حقدار یې مت تاسو ظلم کوئ او ندی په تاسو ظلم وشي وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى